اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم پرون په پیج 43 باندې موږ سټرکچر اف ګرام سیډ چې هغه ډیسکس کړو نن په پیج 43 باندې موږ وایو کنډیشنز نیسیسری فور سیډ جرمینیشن د تخم د باقاعده نشونما یا د جرمینیشن لپاره چې کم شرایط کم سیزونه چې د کم حالتونه هغه پکار دي صحیح ده نو هغه باندې ډیسکس کوو کنډیشنز نیسیسری فور سیډ جرمینیشن هغه حالتونه هغه شرایط چې هغه ضروری دي د سیډ جرمینیشن لپاره نو all seeds need water air oxygen and proper temperature to germinate ټول تخمونه چې دي هغه ته ضرورت دي د اوبو مطلب د اکسیجن صحیح ده and proper temperature د اوبو د هوا او د باقاعده درجه حرارت د صحیح درجه حرارت چې ډیر زیات کم هم نه او ډیر زیات سیوا هم نه پراپر ټمپریچر چې کم پکاري دا غوي د لپاره چې په دې کې هغه جرمینیشن وکړي صحیح ده د دې سیزونو ضرورت وته د اوبو د هوا او د صحیح درجه حرارت بیا په دې اکټیویټي کې وای اکټیویټي 3.9 کې په دې کې نمبر 1 we take 4 test tubes and mark them as A B C and D A B C D څلور ټیسټ ټیوبز به تاسو راواخلئ او په هغې باندې به مارکینګ وکړئ A B C او D صحیح ده بیا نمبر 2 put wet cotton لون مالوچ په پکې کېدی add 4 to 5 seeds in test tube A او په ټیسټ ټیوب نمبر A کې به تاسو څلور پنځه تخمونه چې دا واچوئ خو مالوچ چې دی کوم روی چې د کوم هغه به تاسو لمده کړي ویټ کاټن به پکې کېدی صحیح ده بیا نمبر 2 نمبر 3 پټ ډرای کاټن اوس په څوکۍ چې وچ مالوچ چې دا به ایډ کوي دا به راواخلئ دا به کېدی پکې add 4 to 5 seeds in test tube B په ټیسټ ټیوب B کې به تاسو وګورئ چې تاسو به وچ مالوچ لاول کېدی او هغې ته به یو درې څلور تخمونه څلور پنځه تخمونه چې دا وغورځوئ نو دا شو A نمبر دا B نمبر بیا نمبر 4 put cotton and add 4 to 5 seeds in test tube C بله کې به هم تاسو مالوچ کېدی او هغې ته به هم څلور پنځه تخمونه واچوئ pour water and then 1 or 2 drops of oil over it خو بیا به څه وکړئ وروسته به په دې تخمونو له پاسه اوبه واچوئ او بیا به په هغه اوبو له پاسه تاسو یو دوه درې قطرې د تیل وکړئ مطلب وچ کاټن تاسو کېښو پکې بیا پې څلور پنځه دانې په هغې کې سیډز واچول او بیا پې له پاسه اوبه پاورینګ وکړئ مطلب اوبه پې چڼکا وکړئ خو په دې باندې به له پاسه بیا د تیل یو دوه درې قطرې هم واچوئ 1 or 2 drops چې دی یو یا دوه قطرې تیل به له پاسه واچوئ صحیح ده بیا نمبر 5 put 4 to 5 seeds in test tube D اوس ټیسټ ټیوب D چې دی دا درې شو اوس اخرنی کم چې دی په هغې کې به څه وکئ څلور پنځه تخمونه په هغې کې کېدی and fill half of the test tube with water او نیم ټیسټ ټیوب چې دی تقریبا نیم به دا د اوبو ډک کړئ نمبر 6 close the mouth of the 4 test tubes by cork او بیا به د دې څلورو ټیسټ ټیوبز کم د له پاسه دغه چې دی سر چې دی دا په کارک باندې تاسو بند کړئ مطلب دا خوله چې دی دا بورله په کارک باندې بنده کړئ صحیح ده بیا نمبر 7 put test tube A, B and C in the laboratory at room temperature test tube A, B او C چې دی دا به تاسو په لیبارټرۍ کې په روم ټمپریچر چې دی په هغې کې تاسو کېدی او ټیسټ ټیوب D چې دی دا به تاسو په فریزر کې کېدی put test tube D in a freezer صحیح ده بیا نمبر 9 دا نمبر 8 شو نمبر 9 pour water in test tube daily صحیح ده دا pour water in test tube A daily په ټیسټ ټیوب A کې به تاسو روزانه چې دی د هغې په هغې کې به اوبه چڼکاوئ after removing the cork so that seeds may not dry off چې تاسو د دې د خولې نه کله دا کارک چې دی دا کم باندې چې تاسو بند کړی دی که نه صحیح ده دا تاسو کله لرکوئ نو چې دا وچیږي نه نمبر 10 observe the seeds for 1 week and enter your observation in the given table دا تخمونه چې د دې تاسو د یوې هفتې دپاره د مشاهدو کوي مطلب خپل ابزرویشن وکړئ دغه شانتې جاري وساتئ او بیا ستاسو چې کوم ریزلټس تاسو ته راوځي کوم ستاسو ابزرویشن یې هغه په دې ټیبل کې ولیکئ صحیح ده بیا لاندې وګورئ in which test tubes the seeds germinated په کوم ټیسټ ټیوبس کې تخم چې دی هغوی جرمینیټډ شو مطلب هغوی جرمینیشن وکړو why did the seeds not germinate in some test tubes په بعضې ټیسټ ټیوبس کې د سیډ جرمینیشن ولې ونه شو صحیح ده نمبر 2
Why were the drops of oil put on the water in test tube C? په ټیسټ ټیوب سی کې منګه په اوبو له پاسه د تیلو ډراپس ولې وغورځول. بیا in test tube A all necessary conditions for germination i.e. water, air and suitable temperature are present. په ټیسټ ټیوب A کې چې دی نو ټول کم لازمي شرایط چې حالتونه چې صحیح ده د جرمینیشن لپاره چې کوم څیزونه پکار وو لکه اوبه شوې، هوا شوه او موزون درجه حرارت شو دا موجود وو. صحیح ده. نو there is no water in test tube B and no air in test tube C. په بی نمبر ټیسټ ټیوب کې چې دی نو اوبه نشته، په سی نمبر ټیسټ ټیوب کې هوا نشته. ټیسټ ټیوب ډي هیز نو سوټیبل ټمپریچر او ټیسټ ټیوب ډي چې پای کې د هغې درجه حرارت چې دی نو هغه سوټیبل نه دی، مطلب هغه چونکې په فریزر کې پروت دی د هغې درجه حرارت ډېر زیات کم دی د هغې وجې نه سیډ جرمینیشن نشي کولی. په پیج نمبر 44 باندې که تاسو وګورئ دا هغه څلور ټیسټ ټیوبس دي کم چې تاسو مارکینګ په هغې باندې کړی A B C او D. صحیح دی. نو دا هغه ټیسټ ټیوبس دي او په کوم باندې چې تاسو نیسیسري کنډیشنز د جرمینیشن لپاره چې دی کوم ایکسپریمنټ چې پې تاسو کوو اکټیویټي 3.9 صحیح ده دا هغه ټیسټ ټیوبس دي. نو په دې کې دا A نمبر دی، دا B نمبر دی، دا C نمبر دی، دا D نمبر دی. صحیح ده. اوس A نمبر چې دی ته all necessary conditions چې دا اویلیبل صحیح ده. نو د جرمینیشن چې دی د جرمینیشن شوی دی د جرمینیشن کړی دی ولې چې دلته کې کوم معلوم چې هغه ویټ کارټن هغه تاسو ایښودي لاول پای باندې 45 دانې تخم چې دی واچو ویټ کارټن لاول کې خو کم چې مکمل لکه هغه لونو نو د چې څومره اوبه درکار وي نو هغه په دې کې موجود وي. بل دې سره تاسو ریګولرلی اوبه ورکړئ صحیح ده او دا کارک چې تاسو تیلر کوو نو هغې سره نور اکسیجن دننه دی لوښي ته چې دی نو د ټیسټ ټیوب ته راتلو دی کې نو دلته آل کنډیشنز نیسسري هغه اویلیبل او بل د ټمپریچر چې هغه تاسو روم ټمپریچر باندې ایښودی صحیح ده. کم عام نارمل کم د انوایرمنټ ټمپریچر چې روم ټمپریچر چې ورته موږ وایو صحیح ده. او بیا بی نمبر چې دی نو دته څه شي لیکینګ و مطلب څه څیز داسې نه و چې د هغې وجې نه چې دی نو هغه دا ګروت چې دی د جرمینیشن چې دی هغه د ونه شو. نو دلته کې تاسو ډرای دغه چې دی کاټن هغه تاسو ایښودی او په دې کې پوټ کړی صحیح ده. په هغې له پاسه چې دی نو 45 دانې چې د سیډز هغه غورځولي او دا بیا په یو کلوز کنټینر کې دغه شان ساتلی صحیح ده. اوبه موبه چې دی نو هغه دې له تاسو نه ورکولی نو د دې وجې نه د جرمینیشن چې دی هغه د اوبو په وجه باندې هغه ونه شو. او سی نمبر چې و نو دی موږ بالکل په اوبو کې ډیپ کړی دی خو د اوبو له پاسه موږ دلته کې آیل غورځولی دي چې اوبو کې دننه کم اکسیجن چې دی خو استعمال شو ختم شو چونکې کنسنټریشن په آوټر انوایرمنټ کې د اکسیجن ډېر دی او په اوبو کې دومره نشته صحیح ده. او کنټینر کلوز دی صحیح ده. نو مزید اکسیجن دته نه میلاویږي چې د جرمینیټ شي نو د دې وجې نه د جرمینیشن هم ونه شو. دې کې ایر چې دی هغه اپسنټ دی دلته کې واټر اپسنټ دی او دلته کې پراپر ټمپریچر نشته کم څیزونه چې پکار دي که نه. په ډي نمبر ټیسټ ټیوب کې چې پراپر ټمپریچر نشته دا تاسو په فریزر کې ایښودی دی نو دې درې واړو کې جرمینیشن چې دا ونه شو او په دې کې وشو. دلته آل کنډیشنز نیسسري چې هغه اویلیبل د جرمینیشن وکړو د نورو کې ونه شو. نو فرام دیس ایکسپریمنټ د دې تجربې نه اټ از پروفډ دا ثابته شوه دیټ واټر ایر صحیح ده اینډ سوټیبل ټمپریچر آر نیسسري کنډیشنز فار سیډ جرمینیشن. د دې تجربې نه موږ ته دا ثابته شوه چې اوبه هوا صحیح ده اوبه اکسیجن او موزون درجه حرارت چې دی دا لازمي دی دا ضروري دی د سیډ جرمینیشن لپاره صحیح ده. تخم چې کله جرمینیشن کوي د هغې لپاره دا څیزونه چې دا پکار دي. نو سبا انشاءالله کی پوینټس چې دا ووایو او در روانې ویډیو پر تاسو په ارامه په الله د الله په امان.